او وایي چې دې اعتراضاتو ته لا تر اوسه جواب نه دی شوی. په هغه کتابونو کې پښتو کې چې لیکلی شوي، یو زموږ د زمانې ګستاخ غیر مقلد نیاز محمد عرف من الله پېښوري د کتاب لیکلی د تقلید حقیقت، او په فقه حنفي څه د پاسه 30 اعتراضات کړي دي. یو اعتراض یې دا کړی دی په فقه حنفي. وایي ګوره په فقه حنفي کې په شرح الوقایه کې لیکلي دي چې اودس عبادت نه دی، او حدیث کې راځي الوضوء شطر الایمان چې اودس نیم ایمان دی. فقه وایي عبادت نه دی او حدیث وایي چې نیم ایمان دی. نو موږ په احقاق الحق کې ورته جواب ولیکلو چې دوه دروغه دي ویلي دي. یو دې په فقه دروغ ویلي دي چې په فقه کې راځي چې اودس عبادت نه دی. په فقه کې داسې عبارت نشته. شرح الوقایه کې داسې عبارت دی الوضوء ليس بعبادة مقصودة. الوضوء ليس بعبادة مقصودة. عبادة موصوف ده، مقصودة صفت ده، صفت قیدی نفی قید تا متوجه کیگی. عبادت ده خو مقصود نه ده. منز عبادت ده او مقصود ده، او دس عبادت نه ده، او دس عبادت ده خو غیر مقصود ده. ليس بعبادة مقصودة. مقصود عبادت نه ده، عبادت ده خو مقصود نه ده، نفی قید تا متوجه ده. یو خو د فقه پورې دروغ ویلي چې فقه کې وایي چې اودس عبادت نه ده. اودس داسې خو نه دی ویلي چې الوضوء ليس بعبادة، داسې ویلي الوضوء ليس بعبادة مقصودة. دویم دی دا حدیث هم غلطه معنا کړې ده چې الوضوء شطر الایمان. د دې نه خو دا ظاهري معنا نه ده مراده چې الوضوء شطر الایمان، اودس نیم ایمان دی. اودس که حقیقي نیم ایمان شي نو بیا خو تشناب کې د ورځې 15 وارې درنه نیم ایمان پاتې کېږي. ځکه تشناب ته به ځې اودس به ماتوې، نیم ایمان به درنه تشناب کې هره ورځ پاتې کېږي. دویم دا چې په یو حدیث کې واده ته نیم ایمان ویلی شوی دی، او په دې کې اودس ته نیم ایمان ویلی شوی دی. د یو سړي واده هم نشته اودس هم نشته، نو دا خو بیا بې ایمانه شو. د دې حدیث خپل تحقیق دی الوضوء شطر الایمان، نیمه ګنټه تحقیق غواړي. ما چې دا جواب ورته وکړو چې ګوره په شرح الوقایه کې ویلي دي چې الوضوء ليس بعبادة مقصودة. اودس عبادت دی خو مقصود نه دی، آله ده. اودس څه شی دی؟ آله. چې دا جواب یې واورېدو بیا اعتراض وکړو چې اودس عبادت دی او آله ده. دا چا ویلي دي چې آله ده؟ عبادت دی آله وویلې. نو ما ګوره ترمذي کې مفتاح د آلې صیغه ده که نه؟ مفتاح الصلاة الطهور، دا د حدیث جمله ده. حدیث ورته آله ویلې ده، آله وی غیر مقصوده. باب ما جاء مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح کومه صیغه ده؟ خو د آلې صیغه ده که نه؟ عین دا د فقه حنفي مسأله ده. د چا پلارم د فقه حنفي مسأله د قرآن او حدیث نه خلاف نشي ثابتولی. یو خدای چې کوټه کې ځان ته غلی کښېني او لګیایي چې فقه حنفي معاذ الله قرآن او حدیث نه خلاف ده، میدان کې څوک نشي ثابتولی. دا خو مې لطیفه درته ویل. باب ما جاء مفتاح الصلاة الطهور. حدثنا هناد، د هناد تفصیل مخکې شوی و. وقتيبة، حضرت قتيبة ابن سعيد البغلاني، د دې تفصیلات مخکې ما درته کړي و. قتيبة ابن سعيد. حدثنا هناد وقتيبة ومحمود بن غيلان، دا د 3 صدۍ مشهور محدث دی. د امام ابو داود نه ما سوا ټول صحاح سته ترېنه روایتونه کوي او په اتفاق ثقه دی. قالوا حدثنا وكيع بن الجراح، دا لوی محدث دی، په لکونو احادیث یادي، او د امام ابو حنیفه رحمه الله مقلد دی. د 12 لکو احادیث حافظ دی، او بیا هم د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب دی. عن سفیان، د سفیان په نوم 2 محدثین دي، یو سفیان ثوری او بل سفیان ابن عیینه. کله چې د راویانو د نومونو په مابین کې اشتباه راشي نو د هغوی په مابین کې امتیاز د استادانو د شاګردانو نه کیږي. د دې دواړو زمانه م یوه ده او د استادانو د شاګردانو په مابین کې هم اشتراک دی. لہذا چې سفیان مطلق ذکر شي نو امتیاز یې ډیر مشکلي چې د دې نه کوم سفیان مراد دی. اکثر فرق په نسب او په نسبت
په استادانو په شاګردانو باندې کیږي. دلته په استادانو په شاګردانو باندې د دواړو سفیانینو په مابین کې فرق مشکل دی. نو د دواړو سفیانینو په مابین کې فرق به په نسب او په نسبت کو. دلته نسب او نسبت هم نه دی ذکر شوی، لہذا دلته د دې سفیان په تعین کې محدثین حیران دي. لیکن شاه صاحب فرمایلی دي چې دا حدیث په نسب الرایه کې همدا حدیث د طبرانی په حواله باندې را نقل شوی دی. هلته د سفیان ثوری تصریح ده، د سفیان ثوری. نو د دې سفیان نه کوم سفیان مراد ده؟ سفیان ثوری.